په دې ویډیو کې مونږ هغه د یو رقمي عددونو ضرب چې مونږ زده کړی و هغه راوړو او د یو رقمي عددونو سره د دوه رقمي عددونو په ضرب کې یې کاروو تر څو دا ضرب مونږ ترسره کړو. د مثال په توګه مونږ دلته لرو چې 15 ضرب 18 دا مساوي کیږي له 100 سره. تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. ښه راځو مونږ په ګډه باندې دا حل کوو. نو یوه طریقه چې زه کولی شم هغه دا ده چې زه ووایم چې د 18 که د دوو عددونو د ضرب په شکل باندې ولیکم. نو زما ذهن ته دا دوه عددونه راځي چې 18 مساوي کیږي 2 ضرب 9 سره. نو زه لیکلی شم چې 15 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 9 سره. دا مونږ سره څه مرسته کوي؟ دا مونږ سره دا مرسته کوي چې د دې په ځای چې مونږ اول دغه 2 ضرب 9 د 18 مونږ د 2 ضرب 9 په شکل ولیکو. مونږ کولی شو چې 15 ضرب 2 اول ضرب 15 ضرب 2 اول ترسره کوو بیا یې 9 سره ضرب کړو. نو تاسو به وایئ چې ښه اول دلته زمونږ عدد 2 ضرب 9 و او اوس ته مونږ ته وایي چې 2 ضرب 15 که نو آیا دا خبره سمه ده؟ داسې مونږ کولی شو؟ بلکل مونږ یې کولی شو. که چیرې مونږ یو شمېر عددونه ضرب یو بل سره ضربو نو مونږ کولی شو د هغې ترتیب مخکې او وروسته کړو. لکه دلته مونږ اول دا دواړه ضربو نو دې ته مونږ د ضرب اتحادي خاصیت یا د یووالي خاصیت وایي. په دې معنی چې مونږ کولی شو هر دوه عددونه یو بل سره یو ځای کړو. لکه دا دواړه 9 سره اول مونږ 2 لیکو او یا مونږ دغه 2 له 5 سره اول ولیکو. مونږ دواړه کولی شو. نو ښه نو دا مونږ سره څه مرسته کوي؟ تاسو به پوښتنه وي. نو خبره دا ده چې 15 ضرب 2 مساوي کیږي له 10 سره. نو اوس مونږ لیکلی شو چې 10 ضرب 9 10 ضرب 9 نظر 15 ضرب 18 ته اسانه ضرب دی. دا مساوي کیږي له دا به زه په خپل رنګ ولیکم. دا مساوي کیږي له 90 سره. دا مونږ سره په لاس راغی. راځو یو بل مثال کارو. نو مونږ لیکو چې 3 ضرب 21. ویډیو ودروئ او دا حل کړئ. ښه د دې د ترسره کولو ډېرې لارې دي. راځئ مونږ یې په دې طریقې باندې کوو. که چیرې مونږ دغه 21 د دوو نورو عددونو د ضرب په شکل باندې ولیکو نو مونږ لرو چې 3 ضرب 21 مونږ لیکلی شو چې 3 ضرب 7 مونږ ته بیرته 21 په لاس راکوي. دا به مساوي شي له اوس مونږ کولی شو چې دا دواړه عددونه ضرب په حالت کې اول ولیکو. د دې اول ضرب حاصل ولیکو. 3 په 3 کې مونږ سره کیږي 9 ضرب مونږ سره 7 نو دا به مساوي شي له اوس دا ضرب اسانه ده. تاسو ته معلوم دی چې 9 ضرب 7 مساوي کیږي له 3 سره. راځو بل مثال کارو. دې کې مونږ لیکو چې 14 ضرب 15 دا مساوي کیږي له 100 سره. دې معلومولو لپاره مونږ راځو 14 عدد د دوو عددونو د ضرب په شکل لیکو چې 7 ضرب 2 دا ضرب 15 مساوي کیږي له 100 سره. نو اول مونږ 15 او 2 سره ضرب حالت کې د دې ضرب کوو. دا مونږ کولی شو ځکه چې دا مونږ سره ده په ضرب کې د اتحادي خاصیت دی. د هغې له مخې دا کار مونږ کولی شو. نو لیکو چې مونږ سره راځي 7 ضرب 10 15 ضرب 2 10 کیږي مساوي کیږي. اوس 10 په 7 کې 8 دا زموږ ځواب شو. ښه یو وروستی مثال بلم. دا ځلې لیکو چې 15 ضرب 3 غواړو دا معلوم کړو. یو ځل بیا 15 د دوو عددونو ضرب په شکل 15 ضرب 3 بیرته مساوي 15 او ضرب 3. اوس مونږه دا او دا سره ضربو اول د اتحادي خاصیت له مخې. دا به شي 15 ضرب 3 په 3 کې 9 دا به مساوي شي له 15 په 9 کې پوهېږو چې 45 کیږي. دا 45 تاسې له دې هم پیدا کولی شي. 10 په 5 کې 50 راځي او 9 په 5 کې له هغې نه 5 کم 50 نه 5 کم 45